خورم په لنګر کې پاتې کېږم په فوټپاث باندې خو راځم په اکسلۍ کې. دا څنګه دا څه کیسه دا کیسه خو ته موږ د ناظرین ته وایي نه دا کیسه بس ما خو راته ووایې که نه پښتانه قوم دا یو آزاد قوم دی او پارکینګ کې مې ګاډی ولاړ دی 28-25 نمبر دی او کوم خپل محنت قرآن شریف کې الله پاک څه وایي الله پاک وایي الکاسب حبیب الله حج کوونکی د الله پاک دوست نه دی 15 وخته مونځ کوونکی د الله پاک دوست نه دی زکاتونه خیراتونه لنګرو چلول ور د الله دوست نه دی د خانقابي امام د الله دوست نه دی غټو پټکو وړه غټو کرتو ور د الله پاک دوست نه دی الله پاک څه وایي الکاسب حبیب الله څوک الله څخه خپل سره محنت کوي زما دوست دی په دغه جذبه د ولګي نه مې ملک خو سوارګر مې نه کی سوارګر مې نه کړی بالکل رحمان بابا شعر دی کړی بس دا شوم دا شیخ موبایل د 62000 دی موبایل د 62 ټیک شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه کاکا خیر شکر الحمدلله کاکا کم ځای د ملکان درګي ملکان درګي کې کم ځای جبن بجلیګر ته مخامخ کوم غټ بجلیګر چې لګي او جو د انګريزانو د وخت ناګي سره نږدې لاندې اوسې کم ځای لاندې اوسې کله دې سنوم نه جبن بجلیګر تاسو خرڅه دلته دا جوس تی کولډ ډرینکس تی دې به وګورو کنه کې لاندې تا خو ډېر لوړ هایټ دي ډېر لمبای دي دا کنه او جی سونو قد دي 6.2 انچ 6.2 انچ چرته سب پاوج موج کې نه ته لکه سبق دی نو ویله دا لګي دراس خبرې دي دراس خبرې دي سرکاري نوکری دین نه کړې مې کړې ده دا څه خرڅه داسي دا کولډ ډرینکس دي دا سلایس جوس دي دا کولډ ډرینکس دي دا بسکټ دي خو پریشر پر سره یې ختم شو اخیری په دې بیک هم در سره دي شاته په دې بیک هم کولډ ډرینکس دي دا پښتنو ته کومه ګورو غنه زیات لکه خاص کر کومه درګي خبرو کو د دیرو کو د سواتو کو د باجوړو کو د مردانو کو د کم زم چکو سو کو پندای پراته دي سو په سعودي عرب پراته دي سو په دوبۍ پراته دي سو په انګلند کې پراته دي دا ول زموږ ژوند داسي پښتون قوم یو آزاد قوم دی دا خالد بن ولید اولاد دی دا غلامی نه خو هیدا خپل کاروبار کوي سپلای پالش کوي بوټان پالش کوي خو غلامی د شان نه کوي هم په دې اچ کې الحمدلله زه د سیکل نه والا یو هلیکاپټر نشم چلولای نور خصو چیمپیون ډرایور هر قسم ډرایوري کوم افر راته کیږي په دې پارک کې راځه دنیا پرونه کیږي زم سره کور کې ملازم شادونه تنخواه بدل کو ډرایور شادونه تنخواه بدل کو نه کوم ګوري هغه څه وجه کې دې وجه دار چې زما ذهن غلام نه دی لکه آزاد ژوند دی آزاد ژوند ته موږ پښتون غلامي کو څونه عمر به دا تقریبا 62 عمر دی د ګورنمنت نه ریټایر شوی د ګورنمنت نه ریټایر شوی ما او جی او غلامي نه کوم بس یو غلامي مې کړی دا بس هغه ډیره ژوندۍ راوړنه ختمه کړی دا او جی او نه کوم غلامي نه سرکاري نوکری لکه ګرانه خو نه جی سرکاري نوکری خو ګرانه نه خو لکه غلامي ده غلامي ژوند ته ول ډیر هغه لکه بل خبره وایي دا بل خبره وایي زه موجوده نمبر د خپل خبرو کوم خورم په لنګر کې پاتې کېږم په فوټپاث باندې خو راځم په اکسلۍ کې دا څنګه دا څه کیسه دا کیسه خو ته موږ د ناظرین ته وایي نه دا کیسه بس ما خو راته ووایې که نه پښتانه قوم دا یو آزاد قوم دی او پارکینګ کې مې ګاډی ولاړ دی 28-25 نمبر دی او کوم خپل محنت قرآن شریف کې الله پاک څه وایي الله پاک وایي الکاسب حبیب الله حج کوونکی د الله پاک دوست نه دی 15 وخته مونځ کوونکی د الله پاک دوست نه دی زکاتونه خیراتونه لنګرو چلول ور د الله دوست نه دی د خانقابي امام د الله دوست نه دی غټو پټکو وړه غټو کرتو ور د الله پاک دوست نه دی الله پاک څه وایي الکاسب حبیب الله څوک الله څخه خپل سره محنت کوي زما دوست دی په دغه جذبه او په دغه ایمان باندې لګیایم خپل محنت کو خپل مزدوري کو په دې کې څونه دیاړي ته بچ کیږي بس زما گزارې پکېږي څنګه د اکسلای په پټرول هم داګه لاګي ټیرونه هم لاګي باغی خونډه خرچه د میور میاشت کی بس ما الله ورکوم کې د الله دی کنه پټرول نه الله ور کوي پټرول له الله ور کوي ډیزل له الله ور کوي ایل له الله ور کوي بیکرایل له الله ور کوي ټیرونه له الله ور کوي هر څه الله ور کوي او په دې کې را کوي دا څه کمال چې بیا په فوټپاث باندې سملې بیا چې ته په بنگلا کې په کور کې ونی نه په کور او بنگلا کې زما په ټینشن سیوا وي ټیک شو زما بر کور ټینشن وي زما بر زما کې ټینشن وي زما بر پراپرټي ټینشن وي د هر قسم ټینشن وي زما دونه ټینشن نشته په ما دونه قرض نشته په ما کې دونه مرز نشته دا الله کمال دی نه دا څه ټینشن نه دا گاډه نه سوق بوزي دا کوم نه هیڅ ټینشن گاډه نه لګون چې اشاره کړي هغه بلم را کولې شي ته تمره مضبوط ایمان څنګه جوړ شي دا موږ د ایمان نه ولیدو دا چې کوم سړی په تبلیغ کې لاړ په تبلیغ کې ایمان جوړیږي تبلیغ کې ایمان جوړیږي باګر چې بعضی خلک بعضی علما کرام بعضی عام خلک در تبلیغ خلاف دي خو چې کوم خلک د تبلیغ مزه غستی خوند غسی په ایمان جوړیږي زه هر هغه سیس په دې جبه باندې رنګم چې کم په پیسو ملوي مال الله فری راکي او خیر راکي د مکډونالد خوراک راکي د سرینه خوراک راکي د میریټ خوراک راکي هم په دې پارک کې راکي په کټ کې دنه راکي په بلستان کې دنه راکي
بیا دا شیزونه سره لپاره خرڅه مهنت تاسو مونږ قرآن آیات مې رسول القاسب حبیب الله مهنت کوونکی دا د الله پاک دوست دی قسمت مقدر دا ستا سات ورکې په کم ټیم کې چې کله ته مهنت کوي دا ستا په بلستان کې سات نه درکې ستا ملګرتیا نه کوي ستا په کور کې ملګرتیا نه کوي تاسو د الله سوچ ته مهنت کو او د الله پاک رضا پکې و د کور نه د خپل دیرې نه د خدمت په نیت باندې راوتل او بیا خپل مزدوري کول دوه پیدا دي یو د خدمت اجر د الله پاک ثواب درکې ګټه دی په مفت کې شو دا څه کمال دی د 2 کال عمر چې کوم دا ډیر زیات عمر دی په دې کې دومره ښایسته ګیره جلات بالکل سپینه شوم نو 40 کال او ښکاره کېږي 45 کال صحت نم دومره ښه دا سره زما ټینشن نشته زما پریشانی نشته زه چې د الله نه څه غواړم هغه راکوي بچی رشتہ بچی مشته هغه څه کوي شکر الحمدلله یو لیبارټي ټیکنیشل دی او بل کوم لکه سبقونه لاوي لا سبقونه وي او نو مزه کوي سبقونه مزه کوي کور ته سونه وخت میاش پاس دی بهترین گزاره دی خب بهترین گزاره میگی یک نمبر گزاره میگی کور می کچا دی خپل گزاره باندې کی رخ خلاصا شي را باندې نه ټیک شو جی په خپل باندې د بجی ټنټو کې د نالې بغاړه په فوټپات باندې پاتې کې موړه غونډه کې چومپړای مې ده ټیک شو او چې کله باران شي په خپل ګاډي کې سماله کړي نور باغې کې سماله هسه چې کله ته د ورکوټ جومپړای نه راوځي کنه او ډیر خلک دا تاسو ګوري ازه نه ګوري هغه زنه ګوري او تاسو یک سلای گاډه در سره دا حیرانی کی نه ما چن کسان سره پیژنې چې څوک دلته زما سره کار کوي چې کله زه په گاډي کې زم راځم نور ما څوک نه پیژنې دا سره گاډه دي خدای ما غلطي کړې چې ما تاسو ته وی چې ما سره یک سلای گاډه نه دا خلک د مونږ د پیدې لپاره وایو کنه دا خدای نه لکه پښتانه ته ډیر به حساب ګورس لکه هغه ته پته ولای کنه ډیر پښتانه مونږ سره شکایت کو بیا د حکومت نه شکایت کو یا د بل نه کو یا د بل نه کو په خپل باندې مهنت نه کو دا خو یو غټ زموږ لپاره موټیویشن دی چې داسې د 2000 د 5000 روپو مال یو کس خرڅي دا خپل گاډم د الله په غوړ نعمتونه پیلي هغه اصل کې خبره ده یو غزل به اوریدلې کنه د پښتو یو غزل دی چا ویلې دی چا نه دی ویلې اوس دا پته خدای نشته کنه وای خدای د ولګي نه مې ملک خو سوارګر مې نه کی سوارګر مې نه کړی بالکل رحمان بابا شعر دی کړی بس دا اوس ما د پته نشته چې چا شعر دی کنه وایي ورته بس په دې دنیا باندې ژوند ته روم خونته علم مزه ته علم او نه راته په لیکار باندې ځان بدی خوري زما په ډېر خپل ټیم تیریږي ډېر زبردست ټیم تیریږي نه دا کم کسان چې کاروبار نه کوي یا خاص کر دا سکول والا کته کله دل کنه ځوانان چې زموږ کوم ماشومان دیوم سکولونه پرې دی څوک یو طرف روان څوک بلتا لاس کاله 15 کاله شو کې بیا داسې په سخت ژوند باندې کومه د اسلام آباد پنډای ګور کنه څوک لاندې په نالای کې کار کوي څوک پسې کې ډېر زیات ګران ژوند تیرې یره جی زبر یو خبرو کوم کنه لکه یو خو مین خبردار کنه چې رکري نه موبایل راوته دی اوس لکه زو 62 سال کې مخوس شوم دا شیخ موبایل د 62000 دی موبایل د 62 ټیک شو جی زبردست دا یو خبرو کوم زمونږه خلک نن سبا چې د کلی نه دا شیس راوته لري کنه دی زمونږ تعلیمي دی زمونږ اولاد دی زمونږ نسلونه دا تباہ برباد کړ دا ډیر خصیزم دی خو اگر چې څوک خې استعمالي ټیک شو جی او نو وځو نو سوي مو چې زمونږ نه ینګ جنریشن دی زه د خپل طرف نه دا پیغام ورکم په مهنت باندې زور وکړي د موبایل نه لګ پریزو کوي او الله پاک طرف ته متوجي شي او چې صد الله پاک نه غواړي هغه بدل یو بل طرف ته راځو د ستانه په دال ځکه تجربه دې موږ د خدای تعالی علم هم ډیر درکړل لیکر سه بوله کړن چې 10 کاله 15 کاله پس په داسې یو ټایم راشي کنه زموږ ار بچي به سکه ډانسر به جوړيږي غړيږي با وسته هغه ټایم نه ښکاري بالکل هغه ټایم خو زه به دا وایم وس نه راغلی بلکې د نن دغه د وفات کېدو نه زه وایم چې بلکې په هغه ټایم کې یاره زه به دا وایم چې په هغه ټایم کې دلته موږ په دې پر کې زما ډېر وخت شو کنه بس چند خبرې داسې دي چې لکه موږ د میډیا په ترو باندې نشو ګورې خو حالات ډېر غلط نه دې مهنوي به موږ څنګه خپل بچو ته څنګه تربیت موږ هم دغه څه کوو کنه چې موږ روزانه په 2500 کسانو باندې سلام اچو او ټیک شو لجی او وسره هغه چې کوم دین دا هغه د مانزه دعوت ورکو د مون دعوت ورکو صرف د الله او د الله د رسول دعوت ورکو اخیری بس اخیری دا تاسو کو د کم خلک چې تنګي خبره کوي د رزق تنګي هغه ته څه پیغام ورکړي چې رزق تنګي څنګه هغه ته زه دا وایم چې ګور نه مهنګای شته نه بیروزګاری شته ایسم نشته په الله باندې توکل کوئ پر رب یقین وکړه چې سحر منځو کوم زره قرآن شریف 200 آیاتونه ویم صدا پاسه سورۃ یاسین ویم 200 آیاتونه ویم او زره راوځم او چې بچابې باندې پکړه بغاړي باندې 24 راټوم دا زما ایمان دی بسم الله توکلت علی الله چې نن 1000 روپے ګټم سبا 2000 راکړي چې بل ورځ 2000 ګټم بل ورځ 3000 راکړي بس په الله تعالی باندې زما یقین دی چې ورځ بینوانه هم لیدل بیا راته دا ویم کم شي په پیسو ملاویږي په دې جبه نګدم کور کې مال کېدل نه صرف زه دلته دي خبره کوم اسلام آباد خبره کوم کم شي په اسلام آباد کې ټیک شو لجی او زما سره دوه کسان هم دي دین له بده زده کوم چې هغه هم دا کار کوي هغه ما بل ځای لګولې دی یو کس 15000 روپۍ تنخواه ورکوم چې روډې ورکوم په اسلام آباد کې ولري شم ورکوم چې څنګه رهي زماره د سیدا غلي
مهرباني تاسو ټیم درکو ډېر مننه. ناظرین تاسو دا کاکا کتل شي چې ډېر ورکوټي شزونو باندې کار کوي که تاسو دته وګورئ زموږ پښتانه هم تور باندې وایي داسې فضول ګرځي دا لاندې دغه مخې خو دوی ډېر موټیویشن ژوند دی ردیو کو وګورئ دوی سره په دې کار کې سبا د 50,000 روپو سامان راخسته په لاس باندې ګرځي دلته ماتره ته ودا کوم په 50,000 شزونو خرڅي او خو خپل ژوند کې تیریږي خو خپل گاډه ور سره دی خو خپل ژوند او د خپل ژوند ډېر زیات خوشاله دی که تاسو د عمر ته وګورئ 2 کال عمر دی په صحت باندې روغ دی خاصه ګیره پر خو دی د خاصه ژوند دی زموږ چې سال وخت کال ته سړی ورسې نو بیا بوډای خېټه بار راوتی ژوند نشي تیرولای نو د دې ژوند نه موږ ته عبرت اخیستل پکار دي موږ په دې پارک داسې نور کسان هم ګورو او تاسو ته د هغې موټیویشن سټوریانې دا کوم د هغې پر تاسو زموږ سره اوسئ